دا مته ووایه یو شل ځله ډېر ښه شعر دی یار ولاړ ښه یم که کینم بېادبه چېرته نشم بېبې مې تلاوت ته فرښتې راټولې کړي دي کنه یار بابا زمونږ هغه دی ابۍ بدله شوې ده که ډېرې ښه شعر دی څوک سوچ وکړي ورته هغې که ډېرې قیمتي وي خو جامې زمونږ خیرنې وي بابا زمونږ همغه دی ابۍ بدله شوې ده او د خپلو خلکو په کوڅه کې مړ یم زه د اعتبار په حادثه کې مړ یم پښتون سړی یم په واده کې مړ یم دا چې د یار په جنازه کې مړ یم زه هرې سختې نه راوتی سړی د محبت په واقعه کې مړ یم او د دې نه مخکې زه په تا مړ یو دا د اوس خوشي کوټه کې مړ یم او درمانه ما ته خپل دشمن معلوم دی زه د خپل کور په دروازه کې مړ یم سلامونه ملګرو ستړي مشئ جاوید شاه درمان یم طیب ترنابوال رسره ناست دی باقاعده کوم هغه د مرکې چې کوم لوازمات دي نو هغه زمونږ ړومبۍ خپرونه دي نه مخکې زمونږ ریکارډینګونه شوي دي خو هغه داسې بنو دا څنګه چې اوس موږ ناست یو د سیند غاړه ده او دا ځای کوم ځای دی طیبه دا میچنۍ کیمپ ته هغه یو دغه دی هغې ته راغلي یو پام هاوس ته ملګري مره سره دلته کې دي هغې سره به هم څه وخت پس خبرې کوو خو دا مې په لاس راغلی دی د شعر باره کې به سره سم خبرې وکړو او شعر به ترې ریکارډ وکړو د طیب ترنابوال شعر چې کوم دی خالص په زړه لګي او د زړه نه لیکل شوی شعر د نو ډایرکټ په زړه لګي ځینې شعرونه داسې وي د خېټې نه سړی ولیکي هغه هغسې مزه نه کوي څنګه چې د زړه نه سړی ولیکي طیبه په خیر راغلی درته وایو او زمونږ دغه پته چې سویم ځل ریکارډینګ دی خو ستړي مشي درته وایم ډیره مننه درمان صاحب تاسو ته هم د زړه د تله ستړي مشي او هرکلی وایو مننه هم ډیره کوو چې د هغه ثوابیانه زموږ د غریبۍ د جونګړو ته راغلی او د هغه ځای نه م راوستو دې ته نو که هر څومره شکریا م ادا کړم نو موږ سره هغه الفاظ نشته چې ستاسو شکریا ادا کړو خو بیا مننه ډیره مننه طیبه دا څومره وخت وشو ستا چې شعر و شاعري کوي یاره چې زه د 2000 نه مشاعرو ته راغلی یم 2000 نه مشاعرو څومره مواد به د سره تقریبا یاره مواد خو را سره به نه وي داسې به ووایم ډېرو را سره کتاب لکه نه دی چاپ کوي که نه کتاب نه بالکل چاپ نشته او زیاتتر به څه لیکي غزل لیکي که نظم نظم مې لیکلی دی چاربیته مې لیکلی دی خو په غزل مې ډېر کار کړی غزل مې خوښ هم دی موږ به اوس څه اورو ملګري په تمه دي راته دغه 2 شعر به ته ټولو ملګرو تاسو ته ډالۍ کړم بیا کلام ډېر به راته یاد نه وي خو چې کوم شعرونه ذهن ته راتله به څه به درته وایم چې ادبار مې پاتې نه شو زه داسې باور وخلیم ادبار مې پاتې نه شو زه داسې باور وخلیم تندې مې جوبل دی د خپلې کوڅې ور وخلیم او د ټس په درد نه یم زړه زما په دې خوږېږي د ټس په درد نه یم زړه زما په دې خوږېږي مشر ورور مې د ماشوم بچي په سر وخلیم څنګه ته بیا ووایه د ټس په درد نه یم زړه زما په دې خوږېږي مشر ورور مې د ماشوم بچي په سر وخلیم کنه یار او غزل څو شعرونه چې د ستړي ستړي ژوند نه مې قصې راټولې کړي دي د ستړي ستړي ژوند نه مې قصې راټولې کړي دي مضمون نه د ژوندون مې زاویې راټولې کړي دي فقط لتانه دنګ یم خو وړوکې در نه ښکارم ما خپل د غریبۍ څادر کې خپې راټولې کړي مړه دا شلو ځلو واله شعر دی فقط لتانه دنګ یم خو وړوکې در نه ښکارم ما خپل د غریبۍ څادر کې خپې راټولې کړي دي دا بیا ووایه ورته یاره ډېر ښه شعر دی که نه فقط لتانه دنګ یم خو وړوکې در نه ښکارم ما خپل د غریبۍ څادر کې خپې راټولې کړي دي او مونږ له ویرې پکې نسم لو باران دی راغورځېږي مونږ له ویرې پکې نسم لو باران دی راغورځېږي یو ګوټ ته د کوټې مو بسترې راټولې کړي دي کنه یار دا هم یو شل ځله ووایه ډېره مننه مونږ له ویرې پکې نسم لو باران دی راغورځېږي یو ګوټ ته د کوټې مو بسترې راټولې کړي دي ولاړ ښه یم که کینم بېادبه چېرته نشم ولاړ ښه یم که کینم بېادبه چېرته نشم ولاړ ښه یم که کینم بېادبه چېرته نشم بېبې مې تلاوت ته فرښتې راټولې کړي دا هم ورته ووایه یو شل ځله ډېر ښه شعر دی یار ولاړ ښه یم که کینم بېادبه چېرته نشم بېبې مې تلاوت ته فرښتې راټولې کړي دي او تویي به دا په ډلې ډلې قام کې چې یوازې یم تویي به دا په ډلې ډلې قام کې چې یوازې یم غربت د زندګۍ نه مې رشتې راټولې کړي دي کنه یار دومره ښه شعر یار
او ډیر خو دا ابتدا دومره ښه وشوه چې اختتام به څنګه وي ارشاد دغه څو شعرونه نور چې ارشاد چې پاڼه مې اشنا د زندګۍ بدله شوې ده چې پاڼه مې اشنا د زندګۍ بدله شوې ده ستا هم اوس خبره د یارۍ بدله شوې ده او کنه یار او که ډېرې قیمتي وي خو جامې زمونږ خیرنې وي که ډېرې قیمتي وي خو جامې زمونږ خیرنې وي که ډېرې قیمتي وي خو جامې زمونږ خیرنې وي بابا زمونږ هغه دی ابۍ بدله شوې ده او کنه یار بابا زمونږ هغه دی ابۍ بدله شوې ده که ډېرې قیمتي شعر دی څوک سوچ وکړي ورته هغې که ډېرې قیمتي وي خو جامې زمونږ خیرنې وي بابا زمونږ همغه دی ابۍ بدله شوې ده او قرضونه په قرضونو مې د څو تنو خلاص کړي دي قرضونه په قرضونو مې د څو تنو خلاص کړي دي په دومره سلسله د غریبۍ بدله شوې ده او کنه یار او اعلان پسې اعلان دی هر سړی مذمت کوي اعلان پسې اعلان دی هر سړی مذمت کوي جومات کې د چا خان سره سپلۍ بدله شوې ده او کنه یار ډېر ښه شعر دی بالکل او که دا د غریب و بیا او خیر شوی مې پیزوان دی د اوربل نه هم وتلی یم هیر شوی مې پیزوان دی د اوربل نه هم وتلی یم طیب اوس قصه د شاعرۍ بدله شوې ده او کنه طیبه ډېر ښه یار ډېر مزیدار یار ارشاد سیده په زړه لګي ښه دا کم څیزونه چې محسوس شي که نه او په هغې شعر ولیکلی شي د سړي نه ولیکلی شي شعر بیا ډېره مزه کوي درمان صاحب دغه څو شعرونه نور ارشاد اورو زما د ژوند د بدلېدو انتخاب نه پرېږدي زما د ژوند د بدلېدو انتخاب نه پرېږدي غربت مې لاسو کې بچي ته کتاب نه پرېږدي په ژوند کوټه له مرګه پس را باندې قبر پریوزي په ژوند کوټه له مرګه پس را باندې قبر پریوزي مونږ غریبان له مرګه پس هم عذاب نه پرېږدي او کنه یار او زما بچی به ترنګ واخلي مدرسه به پرېږدي زما ضمیر ځکه په کور کې رباب نه پرېږدي ډېر ښه دی یار او یو ګیلمن نه و چې مړ شو قصه ختمه شوه یو ګیلمن نه و چې مړ شو او کیسه ختمه یو ګیلمن نه و چې مړ شو قصه ختمه شوه شاهد کاروان او داسې نور انقلاب نه پرېږدي او کنه یار ډېر ښه دی یو ګیلمن نه و چې مړ شو قصه ختمه شوه شاهد کاروان او داسې نور انقلاب نه پرېږدي او کنه او که تا قربان ویلی دی ما به درته زار ویلی که تا قربان ویلی دی ما به هم درته زار ویلی توی په ځان باندې د هېچ چا حساب نه پرېږدي ډېر ښه شعر دی یاره ارشاد اورو به دې ښه درمان صاحب شعرونه چې زمونږ د غریبۍ د سیند په غاړه د کوټه زمونږ د غریبۍ د سیند په غاړه د کوټه په دریو دیوالو ځکه مو ولاړه د کوټه دا حقیقت دی ګورې ښه والله دا حقیقت دی شلو زلو شعر دی ښه زمونږ د غریبۍ د سیند په غاړه د کوټه په دریو دیوالو ځکه مو ولاړه د کوټه مالګه مو ترې غوښتې وه دیوال یې راته لوړ کړه حاجي سره زمونږ غاړه په غاړه د کوټه ته بیا ووایه مالګه مو ترې غوښتې وه دیوال یې راته لوړ کړه حاجي سره زمونږ غاړه په غاړه د کوټه او هیر رانه امین شو په مانزه د استسقا کې هیر رانه امین شو په مانزه د استسقا کې بچی راته رایاد شي او ویجاړه د کوټه او زما د محلونو یار ته وایې که راځي زما د محلونو یار ته وایې که راځي پستنو په سرو ملا ولاړه د کوټه او هر څه پکې ډېر دي خو چې مینه پکې نشته هر څه پکې ډېر دي خو چې مینه پکې نشته ته ګوره دې محل کې څومره شاړه د کوټه مورجانې بې لتا پکې تویب خندلې نه دي دا به دې بیا کټ چارې بې لتا پکې تویب خندلې نه دي مورجانې بې لتا په غم لتاړه د کوټه تیریږي زندګي ده سروخلې او بروخلې تیریږي زندګي ده سروخلې او بروخلې تیریږي زندګي ده سروخلې او بروخلې سیزي مې غریبي ده سروخلې او بروخلې د مړه شنا غمونو د نکریزو قسم وکړم اختر کې خوشحالي ده سروخلې بروخلې جواب به مې په قبر کې نکیر منکر تداوي راوړې مې ځواني ده سروخلې او بروخلې سلګې سلګې ژوندون مې د ارمان په غېږ کې اوسي ګرځۍ مې ملنګي ده سروخلې او بروخلې تویی به که مې خال د ژوندانه پوښتې نو واوره قصه د لیوني ده سروخلې او بروخلې
او دغه څو ارشاد. شعرونه دي چې غربت وخلې مات مشنا غربت وخلې مات مشنا ډیر به مې نه چېړې میرات مشنا د خیر په کار کې هم اوس نه قبلېږم زه د سودخور سړي زکات مشنا ډیر ښه دی یار او په کتابونو کې ژوندی به یم زه د قلم سره وفات مشنا او دغه څو شعرونه نور چې ارشاد په غریبۍ کې را سره دغه رشتې پاتې دي په غریبۍ کې را سره دغه رشتې پاتې دي یو مې غربت بل په اوږو مې پرښتې پاتې دي دا چې د کار ستړی راشم او بیګارې کوم د دې سړي را باندې لږې شان پیسې پاتې دي ډیر ښه دی یار ډیر ښه شعر دی بیا ووایه ته دا چې د کار ستړی راشم او بیګارې کوم د دې سړي را باندې لږې شان پیسې پاتې دي چا را لاغشتې به خو بیا هم د پیسو له وجې زما درځي سره د تېر اختر جامې پاتې دي کنه یار درمان صاحب دغه څو شعرونه به اخري ته ووایم چې زما په ټولو احسانونو اشنا خپې ایښې دي زما په ټولو احسانونو اشنا خپې ایښې دي اوس هغه نه دی اوس هغه په خوا خپې ایښې دي او په توکل منځونه کوو بانګونه نه ورو مونږ په توکل منځونه کوو بانګونه نه ورو مونږ ستاسو مخل راته د نور په رڼا خپې ایښې دي او نه بې همته یم او نه راته ازار کوي څوک زما غربت زما د مور په دعا خپې ایښې دي ځکه ټوپک او له مرمۍ سره تصویر مې ویستې د شرافت په کتابونو مې تا خپې ایښې دي ډېر ښه دی یار د خپو چاپونو پسې ځای دا مې د کور سړی دی زما د وینو په ډنډونو کې چا خپې ایښې دي او تویي به ډېر زړونه ساتمه د یو زړه دپاره تویي به ځکه مې په خپله رضا خپې ایښې دي تویي به ډېر ښه یاره وایي هسې به زړه له تسلي ورکوم هسې په خوله وایم چې نه یادېږي او زه چې بیخي چېرته یوازې شمه ټولو نه مخکې راته ته یادېږي ډېره مننه ملګرو تاسو د دې وخته پورې موږ سره طیب ترنابوال مو واورېدو د دوی کوم شعرونه تاسو خوښ دي هغه ته کامنټ کې هم پرېږدئ او تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ دا راته لازم ووایي اجازت غواړو د الله په امان